عمران خان بالکل نر سړی دی، بالکل الله دې ولا بری ورکړي. دا رانا ثناء الله شو، دا شهباز شریف دي شو، نواز شریف دي شو، دا ټول غله دي، بالکل غله دي. دی په پنډونو پیسې لندن ته وړي دي. یو وړه غوندې ګړی دی عوام ته ښکاري او هلته دا دومره بلډینګونه چې دی جوړ کړي دي په لندن کې، او هلته کانفرنسونه کېږي، هلته د پاکستان فیصلې کېږي. نو بیا دا پارلیمنټ ته زه خره درولم، خره پکې وتړم چې فیصلې زمونږ په لندنونو کې کېږي. نو دې پارلیمنټ ته به زما خیال دی زه د پاکستان دا خره درولم، دا به پکې وتړم. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. تاسو په علم کې به وی چې څنګه عمران خان صاحب د لاهور نه را روان شوی دی او اوس اسلام آباد ته را قریب کېدو والا دی، او نن به خاص طور باندې اعلان هم کوي چې د KPK نه، د پنجاب نه، د سند نه او د بلوچستان نه به خلک پنډۍ اسلام آباد ته کم کم ځایونو ته راځي او د څه په ورځ باندې راځي. نو امید دی چې نن به د هغې اعلان کوي. دارنګې زما سره یو باباجي موجود دی چې د هغوی تعلق د صوابۍ سره دی او د عمران خان صاحب ډېر زیات سپورټر دی. د هغه نه به تپوس کوو چې دا عمران خان صاحب ولې سپورټ کوي او په جلسه کې به دی څه کوي او څه تیاریانې دي وکړلي. نو د هغې نه آغاز کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کاکا ښه یې؟ خیر دی، شکر الحمدلله. څه وینې د عمران خان صاحب؟ عمران خان بالکل صحیح خبرې کوي، جی جی، خاص کر زمونږ د پښتنو لپاره. ګوره دا ډرون حملې به زمونږ په پښتنو پرونه خویندو، په میندو خویندو، پرونو خویندو، په بوډاګانو کېدې، پته به نه لګېده. بالکل دا عمران خان چې کله نه دغه شوی د په حکومت کې یو ډرون نه دی شوی. زمونږ حکمرانانو غلطې فیصلې کړي دي، لیکن زمونږ قوم له جګړه پردی جګړه یې پورته راوړې ده. نو په دې کې زمونږ دا پولیس هم شهیدان شو، فوج هم شهیدان شو، عوام هم شهیدان شو، هر څوک مطلب دا پې متاثر شو، پوره ملک پې متاثره دی. بل موږ دا وایو چې دا امریکا زمونږ دوست دی. امریکا یهودي زمونږ دوست نشي کېدی. دا زمونږ د پاک نبی علیه السلام فرمان دی چې یهودي باندې به اعتبار نه کوئ. ګوره عراق سره یې څه وکړو، ګوره فلسطین باندې ظلم کېږي، په کشمیر ظلم کېږي، په هر ځای باندې د ظلم راغستی دی. یو ګډ یې ځان نه جوړ کړی او ګډ دی او لکه د ګډ په هر ملک باندې ورخلاصېږي. نو مهرباني وکړئ چې زمونږ ګوره دی وایي موږ له به روس تیل راکوي، تاسو له ایران هم تیل درکوي، تاسو له ایران هم ګیس درکوي، خو دې امریکې پې پابندي لګولې ده. دا دی خوا کې دی، خو بارډر باندې دی، لیکن امریکا ورته وایي نه به ورکوي. نو دا زمونږ د ښې خبره کوي که دا د بدې کوي. موږ به روس ته ولې تیل لاړو؟ موږ ته دا دی خوا کې هر څه ګیس راکوي، زمونږ پړوسي ملک دی، زمونږ اسلامي ملک دی. موږ بایجانه دې خلکو خراب کړو. دا جګړه چې زمونږ روانه ده دا هم د دی جګړه ده، زمونږ خپله جګړه نشته. کارګل موږ وګټو، زمونږ فوج وګټو، ډېر غټې قربانۍ پې زمونږ شیرخان غوندې ځوان پې شهید شو او ټول دومره نقصان پې د پاکستان وشو. هغه علاقه بیا دې خلکو د کارګل هغه علاقه یې بیا هندوستان رانا ثناء الله وایي چې دغه رانا ثناء الله دا ټول چې ناست دي، دا ټول بایجانه دا شهباز شریف چې دی چې دی ناست دی د ده په دورو شروع دي. دلته زمونږ عوام سړکونه بند دي او دی ځي امریکې ته دورې کوي. د ده خو سړی لا څلور میاشتې نه شي چې لس ځله خو ده دورې وکړې. نو دا په دورو خو کار نه کېږي. پاکستان له څه وکوئ؟ پاکستان له خو تاسو هېڅ هم نه کوئ، دا عوام له څه کوئ؟ رانا ثناء الله په لاهور کې 17 قتل شوي دي په ماډل ټاون کې. دا هغې اوسه پورې لا څه پته مته نه لګي. نو زه درته دا وایم چې موږ وایو چې دا زموږ لیډران دي، خو ګوره دا لیډران نه دي، دا غونډګان دي. همیشه دپاره د پښتون وینه توی شوې ده، همیشه دپاره پښتون قرباني ورکړې ده او ورکوي به. او دې خلکو په موږ باندې حکمراني کړې ده، په موږ ډوډونه کوي، زموږ د سر فیصلې، زموږ د سرونو فیصلې کوي، زموږ د سرونو سوداګانې کوي او زموږ په سر پیسې اخلي. او دا خلک نور ګوره زموږ د سر سوداګران دي. که زرداري دی، ګوره د زرداري زوی وایي وزیر خارجه دی، زرداري پکې حصه دی. بټو صاحب وفات شو، چا تپوس انصاف ملاو نه شو. د بټو سے دو زامن وفات شو، چاته انصاف ملاو نشو.
د زرداری ټبر مړ شو د بلال مور هغه ته لا انصاف ملاو نشو دی به خلکو له څه انصاف ورکړي تا ته لا اوسه پورې انصاف په پاکستان کې ملاو نشو ما له به څه انصاف راکړي ته زه یول دې دنیا ته خو یول دا وه بله خبره دا ده چې بایجانه دا خلک په موږ باندې راغی او دی په موږ باندې کېناسته او بلونه راپسې ډېر زیات رالیږي غریب سړي ژوند ډېر ګران دی په پاکستان کې که اقوام متحده ته دا سیلاب ښکاري نو په کشمیر دا ظلم ورته نه ښکاري په فلسطین باندې چې ظلم په مسلمانو کې دا ورته نه ښکاري په عراق چې دا دومره ظلم وشو په مسلمانانو باندې دا ورته نه ښکاري په کابل باندې زمونږ په وروڼو په خویندو باندې چې دا ظلم وشو دا ورته نه ښکاري تاسو خو یار بلکل رڼا سترګو کې ازغي منډئ موږ مسلمانان یو او موږ له په دې یو ځان اعتبار نه دی په کار ګوره دا درته وایم د دی نه واورئ او زمونږ ملک دې خلکو خرڅ کړی دی دی دا تیل خرڅ کړي دي دا بجلی خرڅه کړې ورسره موږ هم خرڅ کړي یو وایي چې بجلی خرڅه شو دا بجلی خو د عوام استعمالوي او دا بیل خو عوام ورکوي نو چې عوام یې ورکوي نو عوام ورسره خرڅ کنه نو دې ظالمانو خو موږ سره سم کار نه دی کړی شهباز شریف به دورې مورې د پرېږد نن سبا د دوران نه دی ستاسو سال ته بهر حیثیت نشته ستاسو مثال د بیکاریانو دی خو څوک په چوک کې خیر غواړي څوک په کوڅو کې خیر غواړي څوک په ملکونو کې خیر غواړي ولې دا پاکستان دومره غریب دی پاکستان له الله تعالی هر څه ورکړي دي خو یو صحیح انصافدار حکمران یې وله نه دی ورکړی کل دا رانا ثناء الله شو دا شهباز شریف دي شو نواز شریف دي شو دا ټول غله دي بلکل غله دي دی په پنډونو پیسې لندن ته وړي دي یو وړه غونته ګړی دی عوام ته ښکاري او هلته دا دومره بلډینګونه چې دی جوړ کړي دي په لندن کې او هلته کانفرنسونه کېږي هلته د پاکستان فیصلې کېږي نو بیا دا پارلیمنټ ته زه خره درولم خره پکې وتړم چې فیصلې زمونږ په لندنونو کې کېږي نو دې پارلیمنټ ته به زما خیال دی زه د پاکستان دا خره درولم دا به پکې وتړم ولې چې زمونږ کم یو حکمران دی مونږ یې خرڅ کړي یو زمونږ د سرونو سوداګانې کړي دي د ملک باندې قرضې ښې جوړې دي مونږ یې ورسره خراب کړي مونږ یې خرڅ کړي یو زمونږ بچي د مور په خېټه کې 5 लाख روپۍ بچی مقروضه دی هغه ته خو زه ټیک دی هغه خو د مور په خېټه کې دی مقروضه دی ټیک دی هغه ته پته نشته هغه لا دنیا نه لیدلې نه بجلي لیدلې ده نه سوټ لیدلی نه لا بیل لیدلی دی هغه مقروضه دی هغه ته خو ټیک د پته نشته خو لا په بندو دروازو کې دی خو موږ د دنیا په دروازو کې لړزېږو او د دنیا په خېټه کې پراته دي موږ ته هم پته نشته چې موږ خرڅ یو او د عمران خان د جلسې ته په کوم نظر خلک چې راایستي دي عمران خان بلکل نر سړی دی بلکل الله دې وله بری ورکړي د حق خبره خو کوي که نه دا نور خو مه حق خبره هم نه کوي ډون حملې دا خلک په موږ باندې کوي د عمران خان په حکومت کې یو ډون نه دی شوی زه ګورم زما په پاکستان نظر دی کہ یو بندہ دا وایي چې بابا ہر ادارے میں گیا ہے ہر ادارہ ہے جو بابا نے اس میں قدم نہیں رکھا ہو پائے جیل ہو پائے تارا ہو پائے آرمی ہو پائے اور کوئی ادارے ہو پٹواری ہو جس کے ساتھ بھی میں دنیا میں زندگی گزارتا ہوں میرا سب کے ساتھ واسطے پڑتا ہے سب مطلب بیکار لوگ ہیں سب پیسے کماتا ہے سب پیسوں کے لیے دوڑتا ہے عوام کا کوئی بندہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ عوام پر کیا تکلیف ہے راستے بند دا دومره ډېر خلک چې اسلام آباد ته راشي دا به ځایږي په دې کې کم څنګه دا به بس الله تعالی به ځایي چې هغه پیدا کړي دي هغه به بیا ځایي خدا دا بس دا السلام علیکم